الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. د سورة بقره د تفسیر په سلسله کې تیر شوي درس کې حروف مقطعات دارنګي لا ریب فیه پوری تفسیر بیان کړل شوی وو. مونږ دا خبره کړې وه چې په دې آیات مبارکه کې درې صفتونه د قرآن مجید بیانېږي. یو صفت ما بیان کړلو ذالک الکتاب چې دا پوره کتاب دی. د کتاب متعلقه چې کوم بحث واغه بیان شولو. دویم مونږ ویلي و لا ریب فیه د دې جملې مو هم وضاحت کړی و. اوس آغاز د درس د دې جملې مبارکې نه شروع کیږي هدى للمتقین. دا دریم صفت قرآن مجید ده. نو مخکې بیان شول ذالک الکتاب دا پوره کتاب ده. ځکه پوره کتاب ده لا ریب فیه چې په دې کتاب کې هیڅ قسم شک او شبه نشتا. اوس فرمایي چې شک او شبه ولې پکې نشتا. علت دا ده هدى للمتقین. دا قرآن مجید هادی لار خودون کې ده د پاره د متقیانو. نو پښتو ژبه کې ترجمه د هدى للمتقین دارنګي کوو. هدى للمتقین لار خودون کې ده د پاره د پرهیزګارانو. هدن دا دریم صفت شولو ثبوتی صفت ده. حق ته رسول کوي دغه قرآن مجید. گمراهی نه بچ کول کوي دغه قرآن مجید. نو هدن مصدر ده په معنا د فاعل سره چاغا لفظ د ها دین ده. یعنی هدن په معنا د هادی سره ده. پښتو کې دارنګ ترجمه کوو. هدن لار خودون کې ده د پاره د پرهیزګارانو د پاره د متقیانو. سوال دا راځي چې هدن مصدر ده هادی صيغه اسم فاعل ده. نو هدن په مصدر سره ولی تعبیر وشولو او دارنګي ولی ذکر نشول چې قرآن پاک هادی تعلیمی رادیو هادین چې لفظ د هدن ده. علماء کرام فرمایي چې تعبیر په مصدر سره مبالغتن شوی ده او هدن کې چې کومه نکره بیان ده دا نکرام دلالت کی په کمال ہدایت قرآن مجید. یعنی قرآن مجید په ہدایت کی کمال ته رسیدلی ده. او بیا دا لفظ د ہدایت یا هدن صفت قرآن مجید د پاره
مونږ چې کله په ټول قرآن مجید کې وګورو 19 کرته بیان شوی ده، یعنی هدایت صفت قرآن پاک د پاره په ټول قرآن مجید کې 19 کرته ذکر شوی ده. هدن لار خودن کوي یا هدایت کون کې ده، لار خود ده للمتقین. هدایت معنا مونږ په سوره فاتحه کې بیان کړی و. دلته کې یو اشکال ده، آیات مبارکه کې دی چې قرآن پاک هدایت کون کې ده د پاره د متقیانو، یعنی قرآن پاک هادی ده هدایت کی. نو سوال دا رازی چې قرآن مجید کی حروف مقطعات لکه الف لام میم داغی په باره کې تفاسیر د علماء کرامو نقل دی، خو حدیث مرفوعه د هیڅ یو تفسیر والا سره نه و. نو دغه حروف مقطعاتو کې خو زمونږ علم نشتا، په دې باندې زمونږ علم نه دی راغلی. دارنګې متشابهاتو په باره کې هم زمونږ علم نشتا چې مراد د هغې نه څه دی. نو سوال دارنګې واردېږي چې څنګه به قرآن پاک هادي شي سره د دې خبرې نه چې د متشابهاتو علم مونږ ته نه دی حاصل. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې زمونږ علم کله په متشابهاتو باندې را نغلولو، نو مونږ یو قسم ته اقرار کوو په خپل بې علمۍ باندې، او اقرار په دې خبره باندې کوو چې زمونږ علم محیط نه دی. اقرار کوو په دې خبره باندې چې په ټولو اشیاو باندې زمونږ علم احاطه نه دی کړی، او دغه اقرار په خپل هدایت دی. نو دې وجې نه اعتراض نشي واردېدلی. حاصل دا دی دغه کتاب جامع دی، د شک او د شبهاتو گنجائش پکې نشته، د هدایت لپاره مشعل راه دی. شبهات ظلماتونه خلق راو باسی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نو دی وجنا هدى للمتقین الفاظ مبارکه بیان کړل شوي دي. کله چې مونږه لفظ د هدن وضاحت وکړلو او د هدایت معنا په سوره فاتحه کې بیان شوی و، اوس راځو لفظ د المتقین ته. د دې لفظ تشریح تفصیل او وضاحت کوو چې وضاحت دارنګي ده. متقین صيغه د اسم فاعل ده، دا لفظ ماخوذ ده د تقوا نه. کله چې مونږه ټول قرآن مجید کی ماده د تقوا ولټوو، نو دغه ماده د تقوا په ټول قرآن پاک کې 229 کرته ذکر ده. او کله چې مونږه په قرآن مجید کې صيغه د امر سره تقوا وګورو، لکه فتقونی یا وتقون، نو ټول قرآن مجید کې 88 کرته په صيغه د امر سره تقوا بیان کړل شوی ده. بیا دغه تقوا معناګانې په خپل قرآن مجید کې ګورو
چې قرآن پاک کې لفظ د تقوا په کومو معنو سره مستعمل ده نو هغه دارنګې ده. اول قرآن پاک کې تقوا په معنا د توحید د الله یووالي سره مستعمل ده. سورة فتحه 26 نمبر آیات کې با ذکر کړل شي کلمت التقوا. دویمه لفظ د تقوا په معنا د توبې سره دی چې ګناهونو نه توبه وباسي لکه سورة اعراف کې 96 نمبر آیات کې به تذکرہ راشي. دریم کله تقوا استعمالیږي په معنا د اطاعت الاحکام د احکام تابعداري کول. سورة بقره 9 نمبر آیات کی بیان شتا. څلورم تقوا په معنا د نفس الوقایه صیانت حفاظت وقایه معنا سره مستعمل ده. سورة بقره آیات مبارکه 20 کی دی لعلکم تتقون د پاره د دې خبره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. التک نفس وقایه په معنا سره مستعمل ده. پنځم تقوا په معنا د خوف او یری سره هم مستعمل شوی ده لکه سورة بقره 48 نمبر آیات کی دی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. التا تقوا په معنا دا یری سره مستعمل ده. شپږم کله تقوا په قرآن مجید کې په معنا د اخلاص سره هم مستعملیږي لکه سورة حج 19 نمبر آیات کی تقوا په معنا د اخلاص سره ده. اوم آخرنه معنا د تقوا د قرآن مجید نه اغا امتثال الاوامر لکه سورة مائده 15 نمبر آیات کی داغی تذکرہ با ذکر شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. دا د تقوا هغه معناګانې وې کومې چې په قرآن مجید کې ذکر کړل شوي دي. بیا دغه تقوا په سورة بقره کې چې مونږ وګورو 15 کرته ذکر شوی ده او صفات متقیانو چې په سورة بقره کې وګورو 6 کرته ذکر کړل شوی دي. امر په تقوا سره په سورة بقره کې چې وګورو آغا په لسو ځایونو کې ذکر شوی ده. لعلکم تتقون سره 15 کرته تذکرہ د تقوا شوی دا او بیان کړل شوی دا. نو دلته آیات مبارکه کې لفظ د تقوا ذکر شوی دا او د تقوا مونږه و معناګانې د قرآن مجید د آیاتونو په سلسله کې چاغي کی تذکره شوی وا مختلف آیاتونه وو داغي تذکره مونږ وکړه. هدان لار خودون کې ده للمتقین د پاره د متقیانو. تقوا شرعی لحاظ باندې متقی چاته وایي؟
متقی هغه چاته وایي چې هغه امتثال الاوامر د الله امرونه په خپل خپل ځای باندې راوړي، اجتناب عن المنهیات، د منهیاتو نه د ناروا کارونو نه ځان ساتي. دیتا شرعان مونږ تقوا ویلی شو. امتثال الاوامر، اجتناب عن المنهیات، دا معنا د تقوا دا. رابشو اغا علماء کرامو تا چاغوی په خپلو ملفوظاتو کې د تقوا نه په کومې طریقې سره تعبیر کړی ده. د علماو نه وړاندې صحابه کرامو کې هم هغه صحابه کرامو چې د تقوا مختلف تعبیرونه کړي دي. لکه مثال په طور سره حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي التقوى ترك الاصرار على المعاصي وترك الاخترار بالطاعة. علی کرم الله وجهه فرمایي تقوا څه ته وایي؟ ترک الاصرار علی المعاصی، گناهونو باندې مداومت نه کول، و ترک الاخترار بالطاعت، خپل عبادت باندې مغرور کیدل نه. یعنی علی کرم الله وجهه د تقوا تعریف دارنګي کړی دا چې گناهونو باندې مداومت نه کوي او په خپلو طاعات او عباداتو باندې غرور دارنګي عجب نه کوي. علامه واقدی رحم الله فرمایي تقوا څه ته وایي؟ بهترین تعبیر د تقوا په باره کې کړی دا التقوا ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق. تقوا دی ته وایي چې خپل باطن او خپل پټ دننه په زړه کې چې کوم رازونه دي دا د الله د پاره تابع کې او د الله پاک د احکام موافقی چې د وګرځي. لکه ظاهر دی مخلوق ته ښایسته کړی دا، دارنګې باطن دی رازونه دی خالص که د الله رضا د پاره، هغه د حق د پاره مزین کا. لنډه دا چې کله ته د خپل ظاهر په باره کې کوشش کوې جامې د ښایسته وي، لباس د مزین وي او اسو د حاله یې د خلکو په اجتماعاتو کې د حاضرېدلو دپاره ځان مزین کوې، دارنګې خپل دننه رازونه دې هم د الله رضا دپاره وګرځوه، ننه اندرون دې هم ښایسته کا. دا د تقوا په باره کې تعبیر علامه واقدی رحم الله کړی دا. یو تعبیر یو عالم دارنګې کړی دا الله یراک مولاک حیث ینهاک ولا یفقدک حیث امرک یا حیث یأمرک. الله یراک مولاک حیث ینهاک، کوم ځای نه چې الله ته منع کړی په هغه ځای کې الله تا ونه ګوري، د هغه ځای نه ځان وساتې. ولا یفقدک حیث یأمرک، همدارنګې ورک نشي د هغه ځای نه کوم ځای په باره کې چې الله تا ته امر کړی دا. نو دا بهترین تعبیرونه د تقوا په باره کې علماء کرامو کړي دي. آیات مبارکه کې هدل للمتقین، اوس هغه اعتراضونه دي کوم چې د هدل للمتقین جملې په باره کې ذهنونو د خلکو ته راځي. اول اعتراض دا دی متقی هغه چاته وایي چې هغه تقوا حاصله کړې وي. چا چې تقوا حاصله کړې وي هغه د پاره هدن د هدایت بالکل ضرورت شته نه. نو هدل للمتقین به څنګه صحیح شي؟
علمی انداز باندې علماء کرام فرمایي للمتقین، متقی هغه څوک دی چې په هدایت باندې تقوا یې حاصله کړې وي. دته چې کله هدایت کولی شي دا خو تحصیل الحاصل دی. تحصیل الحاصل خو غلط دی، باطل دی. نو هدى للمتقین ولی ارشاد وشولو؟ د دغه اشکال په باره کې جواب دارنګې شوی دی. اول هدى للمتقین، د تقوا د پاره ډیری درجې دي. یو درجه د تقوا د پاره تقوا عن الشرک، دویم د تقوا د پاره درجه امتثال الاوامر اجتناب عن المعاصی، دریم تقوا د پاره اجتناب عن الشبهات. لکه حدیث مبارکه کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. نو تقوا د شبهاتنا. څلورم نمبر کی تقوا انہماک فی المباحات، مباحاتو کی دا سے ور داخلی دل، دا سے مشغول کی دل چه عباداتو پا بارکی سستیا راشی. دیتا تقوا عن التوغل فی المباحات ویلیشی. حاصل داده چه تقوا دا پارا مختلف درجی دی، لکه ہدایت تا پارا مختلف درجی وے کم چه اهدنا الصراط المستقیم کی بیان وے. نو دا اعتراض نشی واردی دلے چه متقیان پخپل پا ہدایت باندی دی، آغوی ہدایت حاصل کرے دا، ولی دوی تا فرمائی هدى للمتقین. نو یو اعتراض شولو او دا غن یو جواب ذکر کرلے شو. دویم جواب داده چه هدن پا مانا دا کلکوالی سر ده. ترجمه بدارنگی شی هدى للمتقین. دغه قرآن مجید کلکوی پرهیزګاران خلق په دین باندې. داسې معنا بنوي چې هدى للمتقین لارښود دی د پاره د متقیانو، بلکې هدى للمتقین کلک کوونکی دی متقیانو لرا. په چا باندې؟ په دین باندې. په چا باندې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې. نو دا دویم جواب شولو. دریم جواب مفسرینو دارنگی کڑے دے هدى للمتقین. دلتا کی متقیانونا مراد پا اعتبار دا ما یقولو الیہی سرا اغسطل شوئے دے. لکه د مدرسی یو طالب العلم یی آغتا زمونگا اعوام مولوی صاحب وائی، باوجود دی چاغا درس مکمل کڑے نده، فراغت سند اغسطلے نده، یا د فانتون د انجنر محصل تا مونگا انجنر صاحب وایو، سرد دی خبرینا چاغا د پانتون نه لا پارخ شوی نه دی. دا ټول نمونه دا په اعتبار د ما یقول الیه چې آینده کې به د دنه عالم مولوی، آینده کې به د دنه ډاکټر، آینده کې به د دنه انجینر جوړیږي. نو دا په اعتبار دا ما یقول الیه سره ویل شوي دي هدى للمتقین. څلورم جواب دا دی مراد للمتقین د تقوا والانا
انابت ولتن مراد دی. لکه قرآن مجید کی ارشاد دے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ پاک طرف تا اللہ ہدایت کی آغا چاہتا چاغا کی انابت وی. نو ہدل للمتقین دا دی متقیانو نا مراد انابت والا خلق دی. نو یو اعتراض او داغینا سلور جوابون بیان شولا پا ہدل للمتقین الفاظ مبارکو کے. دین ورسته یو بل اعتراض دے. هغه اعتراض دا دے چې دی آیات مبارکه کی فرمائی ہدل للمتقین. قرآن پاک ہدایت تے متقیانو لرا. قرآن پاک یوازی متقیانو لرا ہدایت نہ دے. قرآن مجید خود طول انسانیت تا پارا ہدایت تے. لکه پخپلا اللہ جل جلالہ فرمائی ہدل للناس. قرآن پاک ہدایت تے دا طول انسانیت تا پارا. دارنگی فرمائی ہادا بیان للناس. قرآن پاک دی انسانیت خبر کی. زمونگ نبی متعلق دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی زمونگ دا طول عالم دا پارا رحمت تے او قبلہ زمونگ دا طول عالم دا پارا مرکز دے. نبی مو دا طول عالم دا پارا رحمت تے. قرآن پاک ما دا طول عالم دا پارا ہدایت تے. نو دی آیات مبارکہ کی خودی چه ہدل للمتقین. قرآن پاک دا متقیانو دا پارا ہدایت تے. سرد دی خبرنا چه نور کم آیاتون منگا پیش کرلو آگی کی خو خبر عام دا دا طول انسانیت خبر دا. جواب دا دی خبر دا پارا دا دے ہدل للمتقین. آیات مبارکہ کی للمتقین ذکر بیان شولو چه دا قرآن پاکا کامل فائدہ دا قرآن پاکا کامل نفع اغم متقیانو حاصل کری دا. ذکر آیات مبارکہ کی ہدل للمتقین الفاظ مبارکہ ذکر کرل شوی دی. یو ذلی بیا پا دغا آیات مبارکہ باندے نظر آچو. الف لام میم اشارہ دے اعجاز دا قرآن مجید تا. قرآن پاک اعجاز والا کتاب دے. دین ورستا دری صفتونا دا قرآن مجید بیانے گی. ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے ہدل للمتقین ہدایت متقیانو لرا. مینس کی اوپر مایا لا ریب فی ہیچ شک و شبہ نشتا. پچا کی دغا قرآن مجید کے دری صفتون شولا. یو دا دے الکتاب پورا کتاب. دویم لا ریب فی. دریم ہدل للمتقین. دا یو آیات مبارکہ داغی تفصیل او تفسیر بیان کرلے شولو. دین ورستا دویم آیات مبارکہ دا چا دا سورت بقری دارنگی بیانی گی. او دا دویم آیات مبارکہ تفصیل او تشریبہ انشاءاللہ تعالی آغا پم دغا طرز باندی کول لکا ترشیوی آیات وشولا. الذین متقیان اغا خلق دی یؤمنون چی دوی یقین لری. یؤمنون چی دوی ایمان لری بالغیب پا غیب باندی. ویقیمون الصلاة پابندی کوی دمانز. ومما رزقناهم بازی دا سنا چی منگا ورکڑی دی دویتا ينفقون خرچ کوي پلار دا اللہ کی. دغا آیات مبارکہ کی مضمون دارنگی دے صفات ثلاثہ دا متقیانو. دری صفتون دا متقیانو دلتا بیانی گی. اول صفت یؤمنون بالغیب. دا صفت قلبی دے دا زڑ سر تعلق ساتی. زکا دی ایمان تعلق دا زڑ سر دے.
دویم ویقیمون الصلاة پابندی کوي د مانځه دغه صفت بدن سره تعلق ساتي نو دا صفت بدنی شول د متقیانو دریم ومما رزقناهم بعض دا غڅنا چې مونږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي په لاره د الله کې دا دریم صفت شول د متقیانو حاصل آیات مبارکه کې صفات بیانېږي د متقیانو درې صفتونه دي د تفسیر په لحاظ سره مختصر دارنګي تعبیر کولی شو صفات ثلاثه متقین درې صفتونه د چا د متقیانو کوم چې په دغه آیات مبارکه کې بیان شول الذين دا متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې دی آیات مبارکه کې یؤمنون بالغیب تعریف ته متقیانو ده درې صفتونه بیانېږي لکه مخکې مونږه د هغې تذکره وکړله اول صفت دا ده یؤمنون بالغیب دوی ایمان لري په غیب باندې اوله خبره د ایمان کوو ایمان څه ته وایي دلته لفظ د یؤمنون ذکر شوی دی ایمان ماده چې کله مونږ په قرآن مجید کې وګورو هغې پسې وګرځېږو 888 کرتې د ایمان ماده په قرآن مجید کې بیان شوې ده بیا په لفظ د ایمان سره امر هغه 18 کرتې شوی ده اوس راځو دې خبرې ته چې ایمان څه ته وایي ایمان ته ایمان ولې وایي ایمان لفظ دا د امن نه ماخوذ ده ایمان لفظ د امن نه اغستل شوی ده ایمان سره الله پاک امن ورکي د عذاب نه د سزا نه د بې عزتۍ نه دارنګې د مشکلاتو نه بیا دا امن په معنا د تصدیق سره هم ده ایمان د امن نه په معنا د تصدیق په معنا د باور په معنا د اعتماد چې تفصیل یې د سلو په اعتبار سره چې ایمان په سله کې با راشي لام راشي ناغه سلو په اعتبار سره ایمان هم بدلیږي لن بدارنگی وایو چې ایمان د امن نه ده په معنا د تصدیق سره په معنا د باور سره په معنا د اعتماد سره دا د ایمان معنا شولا بیا شرعا ایمان څه ته وایي هو التصدیق بما علم بالضرورة انه بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم یا دارنگی ویلے شو چی ایمان عبارت تے دا تصدیقنا پٹول اغا اشیاء باندی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا را وڑی دی منگا تے بیان کری دی آغی تا ایمان ویلے شی دا د ایمان متعلق منگا اصطلاحی معنی وکڑلا الذین متقیان آغا خلق دی یؤمنون چی ایمان لری ایمان راوڑی بالغیبی پا حال دا نلی دلو کی دلتا می معنی پا پختو کی بدل کڑلا داغی وضاحت بیا ورست رازی آغا وضاحت کوو را بشو دی ایمان لپستا لغوی معنی مونگا وکڑلا چی تصدیق توائی شرعی معنی مونگا ذکر کڑلا
بیا ایمان کله مطلقان بغیر د ذکر د مؤمن به نه بیانېږي. لکه موږ ایمان کې وایو آمنت بالله و ملائکته و کتبه، نو مؤمن به ملائکی، الله، کتابونه، رسولان، والیوم الاخر، باس بعد الموت، دا ټول مؤمن به دی. نو کله نه کله بغیر د مؤمن به نه ایمان ذکر کولی شي. بیا چې کله بغیر د مؤمن به نه ذکر شي، آلته کې به ایمان شرعي مراد وي، آلته به بیا ایمان په معنا لغوي سره نه وي. کله نه کله ایمان ذکر کولی شي سره د مؤمن به نه، او دغه مؤمن به چې بیا د ایمان سره بیانېږي نو کله اجمالا وي او کله تفصیلا وي. اجمالا همدغه سوره بقره کې، تفصیلا لکه همدغه سوره بقره 2:146 نمبر آیات، هلته کې به د دې تذکره راشي. یؤمنون دوی ایمان لري، یا ایمان راوړي بالغیب، په حال د نه لیدلو کې، یا په غیب باندې ایمان راوړي. یؤمنون بالغیب، د ایمان په باره کې مونږ چې کله اسلامی فرقو باندې نظر واچو، یو ډله د جهمیه، بل ډله د کرامیه، بل ډله د معتزله، خوارج، دې سره اهل سنت والجماعت. اهل سنت والجماعت کې یو متکلمین دي، بل محدثین دي. دا مختلفې ډلې دي، د دین علاوه نورې ډلې هم دي. خو مونږ صرف سرسری نظر په اهل سنت والجماعت همدارنګې معتزله او خوارجو باندې اچوو. معتزله وایي چې ایمان عبارت ده تصدیق قلبی، اقرار لسانی، عمل بالارکان. پدې کې که یو هم نه یي سړی مسلمان نشي جوړېدلی. یعنی دوی وایي چې په ایمان کې تصدیق قلبی، د زړه باور او د زړه یقین دا ضروری ده. دویمه اقرار لسانی چې په ژبه باندې اقرار وکړي. دریمه عمل بالارکان چې د ګناه نه پاک وي، ګناهونه ونه کړي. دا درې واړه خبرې په ایمان کې د معتزله په نسبت باندې ضروری دي. که تصدیق ختم شي بیا هم ایمان نه ده، اقرار نوی بیا هم ایمان نشتا، عمل نه ده کړی یا بد عمل ده بیا هم مؤمن نه ده. دوی وایي چې هغه څوک چې ایمان کې عمل نه ده کړی، عمل نشتا، عمل بالارکان نه لري یا بد عمل ده، دا سړی د ایمان د دایرې نه وتلی دی، خو د کفر په دایره کې لا نه دی داخل شوی. دا مسلک د معتزله دی. دویم مسلک د خوارجو دی. خوارج وایي ایمان عبارت ته د تصدیق قلبی نه، اقرار لسانی نه او عمل بالارکان. که چرته چا عمل نوی کړی مخل بالعمل وی، یا عمل کړی دی خو بد عمل دی، نو دغه خوارج وایي چې دغه سړی د ایمان د دایرې نه وتلی دی او د کفر په دایره کې داخل شوی دی. لنډه دا چې معتزله او خوارج دواړه وایي مرتکب د کبیرې چا چې غټه ګناه کړي،
مثلا منځ پرې ښودلی ده یا شراب څښلی دي یا بدکرداري کړې ده، دوی وایي چې دغه سړی د ایمان د دایرې نه وتلی دی. معتزله وایي چې کفر ته لا نه دی رسېدلی. خوارج وایي چې کفر ته رسېدلی دی. بیا دوی دواړه وایي که داسې سړی مړ شولو بغیر د توبې نه، نو دغه سړی مخلد پې نار همیش همیش دپاره به په جهنم کې وي. د دې په مقابله کې اهل سنت والجماعت والا فرمایي چې ایمان عبارت د تصدیق قلبی نه، اقرار شرط په وخت مطالبه کې چې د دنه مطالبه وشي، او پاتې شوله اعمال دا اجزای محسنه د چا دي؟ دا اجزای محسنه د ایمان دي. لنډه دا چې اهل سنت والجماعت کې متکلمین و محدثین چې د دوی په مابین کې لږ لږ فرق ده تعبیراتو ده، په اعتبار د هدف او په اعتبار د منزل سره د دوی دواړو یو مقصد ده. دا دواړه فرمایي اتفاقا چې مرتکب د کبیرې چې غټه ګناه کړي بغیر د توبې نه مړ شي، د دا معافی ممکنه ده، دی به مخلد فی النار جهنم کې همیشه د پاره نه وي، صرف خپله سزا به تیروي، بیا به د جهنم نه رایستلی شي. نور تفصیل په دې باب کې زمونږ د احادیثو په کتابونو کې په سوالونو جوابونو سره ډېر په تفصیل باندې موجود دی. دارنګې زمونږ د عقایدو په کتابونو کې د هغې تفصیل شته. دلته کې صرف اجمالا موږ د هغې دپاره نښه بیان کړله. یؤمنون دوی ایمان راوړي بالغیب. لفظ د ایمان وضاحت وشولو، لفظ د غیب ته رازو. ماده د غیب په قرآن مجید کې 48 کرتې ذکر کړل شوي ده. معناګانې د غیب دا دي: اول، کله دا غیب لفظ مصدر ذکر کیږي او معنی په خپلم دغه مصدری معناوي، نو بیا به سوي وقت الغیبوبت، وقت د غیبوبت. لکه سورت یوسف 52 نمبر آیات کې مونږ وګورو، زلیخې دا خبره کړې ده او قرآن مجید کې دا قول نقل کړی ده، لم اخنه بالغیب. آلته کې د غیب معنا وقت غیبوبت ده. دویم، غیب خپل معنا هغه اشیاء چې مونږ ته معلومیږي په یو سبب د اسباب باندې، پټوي خو یو سبب د اسباب چې استعمال کو هغه مونږ ته معلومیږي، مونږ یې معلومولی شو. دغه سبب به څه وي؟ لکه مثلا وحی. بیا دې ته غیب اضافي ویلی شي. سورت یوسف 103 نمبر آیات کې راځي، ذالک من انباء الغیب، دا د خبرونو د غیبونه ده. دا غیب اضافي ده، دا په سبب سره معلومیږي. دې سره سره دریم نمبر کې هغه غایب اشیاء، هغه غایب شیزونه چې د هغې د پیژندګلۍ دپاره زمونږ سره هیڅ یو وجه د وجوهو نه نه وي، نه یې په حواسو سره معلومولی شو، نه یې په عقل سره معلومولی شو، نه په وحی سره معلوم وي. هغې ته غیب حقیقي ویلی شي. لکه سورت النمل 65 نمبر آیات کې براشي، لا یعلم الغیب الا الله. آلته کې غیب حقیقي ته نه مراد دی چې هغه څوک نشي معلومولی، نه په عقل
نه په وحی معلوم وي او نه په حواسو باندې. دا درې اسباب د علم دي، په دې کې په یو باندې هم نه معلوم شوی. هغې ته ویل کېږي غیب، او دا غیب حقیقي دی. څلورم، کله نا کله غیب په معنا د بلا دلیل خبرې سره راځي، لکه سورت کهف 22 نمبر آیات کې رجمم بالغیب، آلته کې غیب په معنا د بلا دلیل خبرې سره ده. را بشو دی مقام ته، نو دلته کې ترجمه بدارنګ شي. یؤمنون دوی ایمان لري بالغیب په وحی سره، یؤمنون دوی ایمان لري بالغیب په حال د نه لیدلو کې. الله یې نه د لیدلی ایمان شته، قیامت ورځې مناظر نه دي کتلی ایمان ور باندې شته، رسول اقدس صلی الله علیه وسلم نه د لیدلی ایمان ور باندې شته. یؤمنون بالغیب، ایمان لري په حال د نه لیدلو کې. یو خو منافقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې چې هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د وړاندې اظهار د ایمان به کولو. کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې نه وو یا د صحابه کرامو د مجلس نه به غایب وو، نو په هغه ټیم کې به بیا دوی اظهار د ایمان نه کولو، په خپل کفر باندې به پاتې کېدله. دی آیات مبارکه کې دی یؤمنون بالغیب، دوی ایمان لري په وحی باندې. دا یو ترجمه ده. دویمه ترجمه یؤمنون بالغیب، ایمان لري په حال د نه لیدلو کې، یا ایمان لري په حال د غایبوالي کې. نو دا د قرآن مجید چې کله درې صفتونه مخکې بیان شوله، آخرنی صفت هدل للمتقین و د متقیانو صفتونه دلته شروع شوله، او د متقیانو درې صفتونه دلته کې بیانېدله. اول صفت مونږ بیان کړلو یؤمنون بالغیب، د لفظ د غیب متعلقه لږ مختصر بحث ذکر کړلی شولو. نور د دې چې کوم بقایجات دي هغه به انشاء الله تعالی آینده درس کې انشاء الله تعالی بیانوو. الله دې مونږه د دې آیات مبارکه مصداق وګرځي. یؤمنون بالغیب چې زمونږ حاضر او زمونږ غایب دواړه یو شانته یي د الله پاک په دربار کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.